دویمه خبره څوک چې اوبه استعمالوي نو دویم ادب یې دا دی چې نیت به یې صحیح وي. دا مقصد به چې زه اوبه استعمال کم، زما بدن کې طاقت پیدا شي، زه په هغې باندې عبادت وکم، زه په هغې باندې ذکر وکم. نو که دا اوبه د انسان خپل ذاتي ضرورت دی خو چې نیت یې کله صحیح وي نو بیا الله تعالی په دې باندې اجر ورکوي. دریم نمبر دا چې د اوبو په ابتدا کې بسم الله پکار دی، ځکه هر کار چې د الله تعالی په نوم باندې شروع شي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغې کې برکت پیدا کېږي. نو دا اوبه چې سړی چکي نو د بدن ته کله فایده رسوي او کله د مضراتو نه بچ کېږي چې کله دی تعلق مع الله وساتي او دی بسم الله وایي نو بسم الله به وایي. دریم نمبر ادب دا دی. څلورم نمبر چې اوبه به په هغه وخت کې چکي کم وخت کې چې اوبو ته زړه کېږي. که اوبو ته زړه نه کېده، مینه نه وه، بیا به اوبه نه څکي ځکه بدن ورته ضرورت نه لري. پنځم نمبر دا دی چې داسې لوښه به نه استعمالوي چې هغه د سپینو زر وي یا د سرو زر وي. اوبو څکلو دپاره داسې لوښه استعمالول دا بند دي. الله تعالی دې موږ او تاسو جنت ته بوځي انشاءالله چې هلته بیا د سپینو زرو او د سرو زرو لوښو کې اوبه چکو، خو دلته دا بند دي. شپږم نمبر دا دی چې کله سړی اوبه چکي نو په کار دا دی چې ورته وګوري. که دا اوبه پټې وي یعنې دې سړي ته نه ښکارېدې، لکه اوس وخت کې دا بمبې دي که نه، نو دې بمبه باندې سړی خوله کېږي او بمبه خلاصه کي نو دا مکروه دي. د هغې وجه دا ده چې تا ته اوبه نه ښکاري، معلومیږي دا چې دې کې نه معلومیږي چې دې کې کم شی مضر دی. نو کله کله خراب شی د انسان خېټې ته تیر شي او هغه د د نقصان او د ضرر سبب وګرځي. اووم نمبر ادب دا دی چې په ښي لاس باندې به اوبه چکي، په چپ لاس باندې نه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خوراک هم په ښي لاس کوئ، چکاک هم په ښي لاس کوئ. شیطان په چپ لاس خوراک کوي او په چپ لاس باندې چکاک. اتم نمبر ادب دا دی چې اوبه به سړی په ناسته باندې چکي، یعنې چې اوبه چکي په کار دا دی چې ورته کښېني. زموږ علما وایي هر قسمه اوبه دا په ناسته چکل په کار دي بغیر د درې اوبو نه. یو هغه اوبه چې سړی اودس وکړي او د اودس نه چې کمې اوبه پاتې شي نو یو غوړپ په لاس کې راواچوي او هغه به بیا په ولاړه باندې وچکي. دویم نمبر اوبه د زمزم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زمزم اوبه په ولاړه چکلي دي. اگر که زموږ بعضې علما وایي چې هغه دې په ناسته چکي، ځکه چې رسول الله مبارک چې په ولاړه چکلي وي هغه بنا پر عذر و. عذر دا و چې هغه ځای کې خټې وي، اوس خو ښه انتظام دی، مخکې خو دا چینې او مخکې خو ساده چینه وه که نه، نو لاندې خټې وې د رسول الله مبارک لنګه کړېده یا ډېره ګڼه وه، خلکو ته ازدحام جوړېده، نو یا د رسول الله مبارک په ملا مبارکه کې درد و. خو عام علما زموږ وایي چې حضور که د عذر په بنا باندې چکلي دي په ولاړه، خو رسول الله مبارک یو وخت هم په ناسته د زمزم اوبه نه دي چکلي. نو موږ او تاسو په کار دا دی چې د رسول الله مبارک د فعل اتباع وکړو. نو دویم د زمزم اوبه دي. دریم هغه اوبه چې سړی د دوا نه بعد چکي. دا یو کتاب د شرح شرعة الاسلام ورته وایي، دا غلي کلي دي. یعنې موږ او تاسو ګولۍ خورو بیا ورپسې اوبه چکو، نو په کار دا دی چې دغه اوبه دي په ولاړئ. د هغې وجه دا ده چې دغه ګولۍ یا دا شربت ستا معدې ته تاوان ونه رسوي. که په ناسته باندې اوبه وچکي نو د اوبه په تیزۍ نه ورځي، او چې په ولاړه شي نو بیا ښه اثر کوي. نهم نمبر ادب دا دی، په کار دا دی چې سړی اوبه په دریو ساګانو باندې وچکي، په یو سا باندې نه. لسم نمبر ادب دا دی چې دا اوبه به دې خولې ته وراړئ نه، بلکې په خوله به دا اوبه را کش کوئ. کش کولو کې سیرت صاحب دا کمال دی چې نری نری راځي، او چې ته داسې جام او یا چې د ګیلاس سړی ورواړئ نو بیا خو یکدم ورځي. اکثر موږ او تاسو وایي هلکه په بله نری وچه غاړه باندې، نو هغه مشکل په دې جوړ کړي چې دی یکدم خولې ته ورواړئ، او چې کله د اوبو ځان ته راکش کوي نو هغه بیا نری نری هم راځي او په هغې کې خوند او مزه وي په نسبت د دې بل باندې، دې ډېرو باندې. یو لسم ادب دا دی چې کله سړی ساه الي په کار دا دی چې خوله د دې ګیلاس نه یا د جام نه لرې کوي، همدې کې به خوله نه نیسي. دولسم نمبر ادب دا دی چې کله دغه کوي دا اوبه چکي نو د ګړي په خولې به یې نه چکي. لکه اوس دې وخت کې بمبې دي، په بمبه به خوله نه ږدي،
یا کولر دی یا کولر دی په هغې به خوله نه ږدي بلکې دی د یو ګیلاس یا جام کې واچوي بله دې دپاره چې دا ټولې اوبه د ده د نظر لاندې راشي دې کې سیرت صاحب واړه واړه ماران هم وي په دې اوبو کې او په دې کې خیر هم وي په دې کې ګندونه وي دا اوس دا مریضۍ چې ډېرې شوې د هغې یو وجه دا ده چې په دې پیپونو کې چې کومې اوبه دي نو دې کې دا زنګونه وي په دې کې خیرې وي نو په کار دا دی چې د خولې نه اوبه ونه چکي 14 نمبر خبره دا ده که کوم لوښی ماتو یا ګړی ماتو یا جام یو ځای کوږ ماتو نو د هغه مات ځای نه به ځان ساتي هغې باندې به اوبه نه چکي د هغې دوه وجې دي یو وجه دا ده چې هغه ځای کې خیرې جمعي او دویمه دا ده چې حدیث کې راغلی دي چې شیطان په دغه ځای ناست دي دې کنډو کې دې کنډو کې نو دا د شیطان د ناستې ځای دی نو که په دې باندې څوک چیکاک کوي نو بیا د بدن دپاره دا مضر دی 14 نمبر ادب دا دی چې لوښی په کار دا دی چې پټوي که دا د کتغ وي نو هم پټول یې پکار دي سر به پټوي سر به پټوي که ډوډۍ وي هم پټول پکار دي که د اوبو وي دا هم پټول پکار دي نو لوښی به پکار دا دی چې دا پټي ان که په وخت د چیکاک کې خلاصۍ لرې کوي دې دپاره چې وي ګوري نو بیا صحیح ده بیا خاص کر د شپې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د شپې لوښي پټوئ ځکه یو مصیبت نازلیږي د شپې او دا بلا په هغه لوښو کې راځي چې کوم باندې سر نه او که تاسو سر پیدا نه کړو یا داسې شی پیدا نه کړو چې په هغې لوښی پټ کوئ نو بیا خیر دی ورباندې یو لرګی کیدی نو دا د دې لوښو آداب دی 15 نمبر دا دی که ډېر خلکو ته اوبه ورکولې نو دا اوبه ورکوونکی په کار دا دی چې د ټولو نه آخر کې اوبه وچکي اول خلکو ته یې ورکړي بیا آخر کې دا وچکي 14 نمبر دا چې خلکو ته اوبه ورکوي نو د ښي طرف نه به شروع کوي چې کوم د سره ښي طرف کې دی بیا د هغه ښي طرف کې بیا د هغه ښي طرف کې داسې طریقې باندې 18 نمبر دا دی چې اوبو کې به پوکې نه کوي که فکر مو کړی بعضې وخت کې جام کې یو خلک یو غورځېږي که نه نو سړی ته لرې کوي نه نو دا ورته پوکې ورکوي نو دا بند دي اوبو کې به پوکې نه کوي 18 نمبر ادب دا دی چې کوم چې غوړ خوراک سړي وکړه هغې پسې به یخې اوبه نه چکي ځکه دا غوړ خوراک بیا دا غوړ چې دی دا کلکوي نو هغې سره مرۍ هم خرابېږي او هغې سره چې دی نو بیا سینه هم خرابېږي افغانستان کې ښه شین چای رواج او شین چای رواج دی 19 نمبر دا دی چې ډېرې اوبه به سړی نه چکي د خپل ضرورت نه زیاتې اوبه به نه چکي څومره چې بدن ته څومره د ده ورته زړه اشتها برابروي نو دومره اوبه به چکي 20 نمبر دا دی چې کله ډوډۍ خوري نو ابتدا کې دې اوبه وچکي او په وسط کې درمیانه کې آخر کې به اوبه نه چکي آخر کې اوبه چکل یعنې په موړوالي باندې اوبه چکل چې زیات سړی موړي دا د بدن دپاره تاوان کوي